ما چې د اوښکو څاڅکي جمع کړل ور وامستول دې ورته ټوله شپه ژړل وده کېدا ولې نه. نامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو شاهد مندوخیل یم ملګرو نن بیا پزل تصور مجي خواله راغلی یم چې تاسو په سوشل میډیا باندې مخکې کتلی هم دی ډېر ښه شعر لیکي زبردست شعر لیکي او نن ورته بیا راغلی یم خو کوشش به ملګرو دا کوئ چې ویډیو به ځان سره مخکې شیر کوئ ځکه درته وایم چې ښایسته ترنم هم کوي او شعرونه هم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کمنټس به موږ ته ښه کمنټس به باندې کوئ د مامجي دپاره. نو راځئ چې نیغ په نیغه ورسره ملاو کړو. فضل مامجي ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله. شاهد بھائی ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وویستو او زموږ د ساده جونګړې ته د ساده ځای ته مو بیا یو ځل تشریف راوړو د هغې ستاسو ډېره مننه شکریه. ډیره زیاته مننه فضل مامجي. ډیر ټایم به نه خرابو تعارف خو مخکې شوی هم د ملګرو سره زه یم چې شعرونه د نه واورم ډایرکټ به راته شعرونه وایي. شاهد بھائی یو څو شعرونه دي. زما د ژوند هره کیسه به تېنه هم هېروي زما د ژوند هره کیسه به تېنه هم هېروي او یقین مې دی زما نامه به تېنه هم هېروي. ډېر ښه زبردست. زما د ژوند هره کیسه به تېنه هم هېروي یقین مې دی زما نامه به تېنه هم هېروي لکه د زر کې ګرځېدا چې به زمونږ کوڅه کې لکه د زر کې ګرځېدا چې به زمونږ کوڅه کې زما د کور هغه کوڅه به تېنه هم ډېر ښه ډېر ښه زبردست. ډېره مننه. هغه زما هر یو غزل چې به یې په زړه کې ساتو هغه زما هر یو غزل چې به یې په زړه کې ساتو هغه غزل هغه ټپه به تېنه هم هېروي. مامجي زبردست. مننه ډېره مننه. هغه چې ما به ورته تل مدام د ښاره راوړل هغه چې ما به ورته تل مدام د ښاره راوړل هغه بنګړي او دنداسه به تېنه هم هېروي. زبردست. مننه. هغه طوطي چې ورته وم په مینه نوم اخستو هغه طوطي چې ورته وم په مینه نوم اخستو هغه طوطي هغه پنجره به تېنه هم هېروي. ډېر ښه. ډېره مننه. او دا یو کلام دی په ترنم سره کوشش کوم. ارشاد. په زړه کې مې راپورته شوه لمبا په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر په زړه کې مې راپورته شوه لمبا په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر یادونه مې تازه شو او موسم سپرلی شو یادونه مې تازه شو او موسم سپرلی شو روانه وم زولو کې نن بیا په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر په زړه کې مې راپورته شوه لمبا په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر ګلونه به تازه شي چمن به خوشبودار شي ګلونه به تازه شي چمن به خوشبودار شي راتله به زمونږ چمته چې هغه په مازدیګر ګودر کې مې نن ولیده لیلا 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 په مازدیګر بانه به یې کونترې کې اواز به یې ورلا ورکو بانه به یې کونترې کې اواز به یې ورلا ورکو د بام سر ته چې راوخته هغه په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر غزل چې زمانن دم زولو سره ویلو مامجي غزل چې زمانن دم زولو سره ویلو پکور کې نن زکوا خندا په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر فضل په غزل کې دی نن زکه رنګینی دا فضل په غزل کې دی نن زکه رنګینی دا فضل په غزل کې دی نن زکه رنګینی دا نو راغلي ستاسو چمته مېلمنه په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر ګودر کې چې مې ولیده لیلا 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 په مازدیګر. ډېر ښه فضل مامجي. نور هم راسره یو څو شعرونه راسره شریک کړئ.
دا چې کوڅه کې وړولو یو په کاڼو ویشتم دا چې کوڅه کې وړولو یو په کاڼو ویشتم دا تماشې ته د بام سر ته راخطا ولې نه ډېر ښه دا چې کوڅه کې وړولو یو په کاڼو ویشتم دا تماشې ته د بام سر ته راخطا ولې نه او ما چې د اوښکو څاڅکي جمع کړل ور وامستول او ما چې د اوښکو څاڅکي جمع کړل ور وامستول دی ورته ټوله شپه ژړل وده کېدا ولې نه ډېر ښه او زما په سر چې یمزولو سره جنګ کولو زما په سر چې یمزولو سره جنګ کولو نو څومره زړوره وه د چا نه یارېدا ولې نه ډېر ښه ډېر ښه زبردست خبره چې مینه راشي لویي ټوله د انسان ماته شي چې مینه راشي لویي ټوله د انسان ماته شي او روجا هغه وي چې په شونډو د جانان ډېر ښه او وزن د ډیر د ګناهونو شو پوهېږم زه وزن د ډیر د ګناهونو شو پوهېږم زه حسینا تا باندې اتله د میزان ماته شي او کشتۍ به بیا کشتۍ د نوح به یو ځل بیا د اوبو سر ته راشي کشتۍ د نوح به یو ځل بیا د اوبو سر ته راشي او دور به راشي دبدبه به د کینان ماته شي ډېر ښه او بدرۍ به بیا د سهیلو سره باغچې ته راشي بدرۍ به بیا د سهیلو سره باغچې ته راشي او سیف الملوکه که پنجره د ترابان ماته شي زبردست او آب فضل ته نن د سرو شونډو شربت ورکوي آب فضل ته نن د سرو شونډو شربت ورکوي او په دې پوهېږي چې باید تنده د اجران ماته شي ډېره مننه شاهد بھائی ډېر ښه ملګرو تاسو فضل محمدجي شعرونه واورېدل که څوک دا ویډیو ګورئ پوره ویډیو ګورئ نو ماته به لاندې کمنټس کې ضرور به ماته کمنټس کوئ چې ماته معلومات وشي چې زما ویډیو څوک ویډیو ګوري او تاسو ته به سپیشل غزل د فضل محمدجي نه به بلې ویډیو کې به تاسو ته زه سپیشل غزل پسې ځم او هغه نه به تاسو ته زه غزل ریکارډ کوم خو کوشش وکړئ چې کم ملګري ګوري دا ویډیو ماته به لاندې کمنټس کې خپل رایې ضرور راکوئ او ما شاهد مندو خیلوال ته راکړئ اجازت ښه د او بد بریالي اوسئ د لوی الله په امان